مسلمانان موږ فلسطین آزاد غواړو، موږ فلسطین او اقصی آزاد غواړو. مار په اسرائیلو، مار په اسرائیلو، مار په یهودو، زنده باد فلسطین. أيها الإخوة، البيت المقدس هو بيت، هو مسجد ثان. دې امت کې به الله یو بل صلاح الدین پیدا کړي، په دې امت کې یو بل ابو عبیده پیدا کېدونکی ده، په دې امت کې یو بل عمر فاروق پیدا کېدونکی ده، او په خپل مبارک لاسو باندې به د اقصا له یهودو څخه پاکه کړي، په خپل لاسونه به دغه یهود د اقصا له د میدان څخه وشړي. تاسو څنګه د مشارک ګټون کړی ده؟ بس د فلسطین په خاطر چې فلسطین سره د ملا تیر ودرېږو، ورسره برابر ورسره ودرېږو، جهاد ورسره وکړو په مقابل د خپل غږ اسلاميانو سره خپل غږ اوچت کړو. بس موږ ورته چې موږ ډاډګیرنه وکړو چې موږ سره ولاړ یو. ډېره یو دردونکې واقعه ده، دا ډېره یو زړه راښکونکې واقعه ده. که چیرې وګورو پر اسرائیل همدغه یو هفته کېږي چې پر مسلمانانو باندې بریدونه دې کوي او تر برید لاندې راولي. یو هیواد باندې د غونه جنگ په یو هیواد باندې د غونه تعرض نه دی سوی، لکه یوازینی هیواد فلسطین دی. 100 کاله ډېر غټ عمر دی چې په ده باندې جنگ دی او د په دربدریو کې ده، او هغه د مسلمانانو لومړنۍ قبله بیت المقدس و چې لمونځ ورته کېده، نن هغه په وینو کې، نن هغه په لت پته په وینو کې مسلمانان هېڅ غږ نه اوچتوي. غږ اوچتېدل دا نه ده یوازې نظامي ډګر ته ورتل، هلته مخامخ جنګېدل په دې باندې نه کېږي چې څنګه موږ دلته غږونه پورته کوو. دا هم د موږ دپاره د افتخار وړ دی، مجاهدین ستایو، خو مخامخ په نظامي ډګر کې هر مسلمان ته دا فریضه ده چې ورسي او مخامخ د اسرائیل په مقابل کې له فلسطینیانو سره دفاع وکړي او له اسرائیل سره وجنګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مه شئ ګرانو مسلمانانو، خویندې ورونو، خدای وکړي هر چېرته یې روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل ښار ماجد عیدګاه سایونه. ګرانو لیدونکو، څنګه چې وینئ د موږ شاته تقریبا 20,000 نه ډېر افغانان راټول شوي دي او غواړي د خپل غږ هغه مسلماني هیوادو ته ورسوي چې څنګه ارامه ناست دي او خطرناکه شعارونه ورکوي چې وایي مرګ په امریکا او مرګ په اسرائیل. نو ګران لیدونکو، موږ سره اوسئ، ځو همداسې مراسم به هم تاسو ته وښیو، همداسې یو څو ورونو سره هم خبرې کوو چې دوی څنګه دلته راټول شوي دي چې له خاطره. نو موږ سره اوسئ. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. مار په اسرائیلو، مار په اسرائیلو، مار په یهودو، زنده باد فلسطین. اے مسلمانانو، اے د فلسطین او د غزې مستضعفو مسلمانانو ورونو، استقامت وکړئ. دا د دښمن وروستی سلګۍ دی. هغه ظالمه او جابره امریکا چې د اسرائیلو ملاتړ کوي او په هره برخه کې د اسرائیلو تر څنګ ولاړه ده، همدا امریکا 2 کاله وړاندې د افغانستان غیور ملت او مجاهد ملت دړې ونې کړله او له 2 کلو راهیسې د امریکا شکست روان دی. نږدې ده چې همدا امریکا د ټولې اسلامي نړۍ په وړاندې په ګونډو شي، بیا به په اسرائیلو کې دا زور نه وي پاتې. لیکن استقامت او صبر وکړئ. وروستی پیغام مې د اسلامي امت مشرانو ته دی. اے د اسلامي امت مشرانو، اے د اسلامي هیوادونو مشرانو، ستاسې لپاره شرم پکار دی. عار علیکم یا رؤساء الدولة الاسلامیه، ستاسې لپاره شرم پکار دی چې کفار له زرګونو کیلومتر څخه راځي او د اسرائیلو ملاتړ کوي، ډول ډول اسلحې ورته راوړي، لیکن تاسې د فلسطین په څنګ کې دومره بزدله شوي یاستئ چې د خپلو مسلمانانو ورونو مرسته نشئ کولی. دا د اسلامي امت لپاره د شرم ځای دی او د عار ځای دی چې اسلامي امت حتی په دې نه دی توانېدلی تر اوسه پورې چې د اسرائیلي استکبار او د ظلم په وړاندې یوه خبره شي وکړي او یوه خوله شي.
د اسلامي هیوادونو مشرانو، په خاصه توګه د عربي هیوادونو مشرانو، زما دې په الله قسم وي که تاسو نن د فلسطین مرسته ونه کړئ، داسې وخت به راشي چې همدا ظالمان به په تاسو مسلط شوي وي. الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. اے مشرانو، د دنیا بادشاهي یو څو ورځې ده، لیکن په یاد ولرئ که تاسو د اسلامي امت په سرنوشت باندې همداسې لوبې کوئ او همداسې یهودو او د هغوی ملګرو ته اجازه ورکوئ چې ستاسو په حریم باندې ورتېر شي او بمونه انتقال کړي اسرائیلو ته، داسې وخت به راشي چې همدا ظالمان به په تاسو مسلط کیږي. او که په دنیا کې څه در سره ونه شي، د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د ټول امت حساب له تاسو سره کوي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، اسلام، مسلمانان، اسلامي امت. وروستی پیغام مې د افغانستان ځوانانو ته دی. ورونو ځوانانو، له هر څه وړاندې تاسو باید د اسلام تاریخ ولولئ. د اسلام تاریخ د بېغیرتۍ تاریخ نه دی، د اسلام تاریخ د شجاعت او د بهادرۍ تاریخ دی. د اسلام تاریخ ولولئ او بیا هغه خویونه په ځان کې راولئ، کوم خویونه چې صحابه کرامو په خپلو ځانونو کې راوستي وو چې په زرګونو کیلومتره لرې به دښمن له هغوی څخه ډارېده. نن چې فلسطینیان، نن چې اسرائیل دومره جرأت کوي، په میلیاردونو مسلمانان دي، د هغوی په موجودیت کې اسرائیل دومره جرأت کوي چې راځي په مسلمانانو باندې ناتار کوي او بې ګناه ماشومان وژني په غزه کې. دا د څه له امله؟ دا له دې امله چې هغوی دا فکر لري چې د مسلمانانو په ځوانانو کې نور غیرت نه ده پاتې. د اسرائیلو ځوانان تاسو وګورئ، په مکاتبو پوهنتونونو کې هغوی اصلحې زده کوي، هغوی ستراتیژیک پلانونو باندې کار کوي، هغوی یووالی لري، لیکن زما ځوان په فیسبوک او په چټیاتو باندې اخته دی. د اسلام تاریخ ولولئ او هغه نقطې پیدا کړئ چې اسلام او مسلمانان د کومو نقطو له امله په دنیا باندې حاکمان وو. هغه نقطې یې زده کړئ چې د هغه له امله مسلمانانو په دنیا باندې حاکمیت کوو او کفر او کافر به د دنیا په بل کونج کې ورڅخه ډارېده. په پای کې وروستی هیله د افغانانو څخه دا کوم، د اسلامي امت د ټولو مسایلو حل هغه په اتفاق او په یووالي کې دی. نن چې کفري نړۍ په دنیا، په اسلامي دنیا باندې ناتار کوي، یوازینی علت یې دا ده چې مسلمانان سره یو نه دي. له افغانانو څخه مې هیله دا ده، له افغانانو نه مې هیله دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږي او دا مجاهدین چې نن یې د نړۍ مستکبر هیوادونه مات کړي دي، د دې حمایت وکړي په هر ډګر کې او له همدې ځای څخه د اسلامي امت د یووالي پیل وکړي او د همداسې ورځې په هیله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده باد فلسطین، ژوندي دې وي د حماس مجاهدین. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جزاك الله أحسن الجزاء لجناب مفتي سيب عبد الحق حماس څخه یوه دنیا مننه. د افغانستان مجاهد او مؤمن ولسه موږ له دې سټیج او له دې صحن څخه نړۍ ته دا اعلان کوو چې دا تیت او پرک امت، دا ټوټه ټوټه امت، دا پاشلی امت نور یو کېدونکی ده، نور دا امت یو بل سره پیوست کېدونکی ده. دا ساسکی امت به توپان شي، دا به څپې شي، دا به د کفر په خلاف، دا به د یهودیت په خلاف، دا به د نړیوال استقبال په خلاف داسې وځپېړه شي چې په تاریخ کې بې ساری نه وي لیدلی. انشاءالله دا امت دا نور یو کېدونکی امت ده. ان هذه امتکم
امه واحده دا واحد امت دا ان شاء الله لدې استې څخه من په ټول نړۍ باندې دا غږ کوو امریکا دې دا خبره واوري اسرائیل دې دا خبره واوري موږ به د غزې په دې میدان کې د فلسطین په دې مبارکه خاوره کې ستاسو په مخ داسې څپېړه درکړو چې د صلاح الدین ایوبي یاد به راتازه کړو داسې څپېړه به درکړو داسې څپېړه به درکړو لکه ابو عبیده ابن جراح نن څخه سوونه کاله مخکې چې ستاسو په مخ درکړه دې امت کې به الله یو بل صلاح الدین پیدا کړي په دې امت کې یو بل ابو عبیده پیدا کېدونکی ده په دې امت کې یو بل عمر فاروق پیدا کېدونکی ده او په خپلو مبارک لاسو باندې به د اقصا له یهودو څخه پاکه کړي په خپلو لاسونه به دغه یهود د اقصا له د میدان څخه وشړي هغه وخت راتلونکی ده هغه وخت نږدې ده الله اکبر الله اکبر ګران لیدونکو څنګه چې وینئ دلته یو بل ورور هم ده نو دوی سره هم خبرې کوو چې دوی څنګه راغلي دي دلته سلام بیادر علیکم سلام خوب هستین ساتمن شکر بخیر باشه اسمتان اگه ببینده بسم الله زکی هستم بسیار خوب چطور امروز شما چطور در این مظاهره آمدید؟ امروز ما به این خاطر در این مظاهره آمدیم که جنایت اسرائیل که در غزه انجام میده ما محکوم بکنیم و همبستگی خود با برادران فلسطینیمون به خصوص حماس ابراز بکنیم. بسیار خوب. برادر عزیز قسم که خودتان همیشه بفهمه امریکا و کشورهای کفار کلش سر اسرائیل استاد شده یعنی که ما حمایتتان میکنیم. باید چی گفتنی داری؟ اولا خب ما واضح برای باید به کشورهای غربی پیام داشته باشم که اونا دعوای از را دارن که مدافع حقوق بشر هستند. سوال اساسی که باز اونا وارد میشه و این است که آیا فلسطین هم بشر هست یا نیست که در مدت 70 سال میشه بالای از اونا ظلم و تجاوز صورت میگیره و اسرائیل به عنوان یک کشور غاصب به عنوان یک کشوری که اصلا در ساحل دنیا وجود نداشت در خاک فلسطین تشکیل شد و به مرور زمان فلسطین اشغال کرد و تمام جاهایش گرفت. 70 سال میشه بالای یک نوع کودک کشی در فلسطین جریان دارد. آیا فلسطینی ها هم انسان هستند یا نیستند؟ و در ضمنش باید بر از اونا بگوییم که اگر اونا بخواهند نخواهند امروز یا ما فردا پس فردا 10 سال بعد 100 سال بعد ما قدس حتما از پیش اسرائیل گرفتنی هستیم و میگیریم. بخیر باشی برادر. و به کشورهای مسلمانی مثال عربستان و همه کشورهای دیگه با چی گفتنی داری؟ زیاتر کشورها صداش آرام است تا چه عکس العمل نشان نداده. کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی اونا مثالی است که میگه زمستان میگذره و سیاهی در روی زغال میمونه. کشورهای عربی واقعا شرم است، کشورهای اسلامی واقعا برایشان شرم است که در کنار خود برادران مسلمان خود حمایت نمیکنند، در حالی که امریکا و انگلیس از قاره های دور میایند به حمایت اسرائیل. اینا واقعا ما فکر میکنیم که برده های غرب هستند. بخیر باشی برادر. کدام گفتنی داشته باشی به کشور خودمون؟ گفتنی ما با مردم افغانستان ای است که شما واقعا در خصوص قضیه قدس وحدت و همبستگی خود را حفظ کرده اید و در ضمنش این وحدت خود برای همیشه حفظ بکنید و یک پارچه و قوی در کنار برادران فلسطینی تون قرار بگیرید. خدمت است. ګران لیدونکو څنګه چې وینئ دلته بعضې ورونه ولاړ دي او نن دې مظاهرې ته دوی هم راغلي دي، بیرغونه مو سره دي، نو هم غوښته دوی سره هم لږ زره خبرې واترې ولرو. نو موږ سره اوسئ. ورونه ښه؟ شکر د الله رحم د خپله ښه. شکر. تاسو ښه؟ مننه ورور ښه. تاسو هم ښه نه؟ زه شکر. ښه ورور تاسو څنګه نن دې مظاهره ګډون کړې ده؟ بس د فلسطین په خاطر چې فلسطین سره د ملا تیر ودرېږو ورسره برابر ورسره ودرېږو جهاد ورسره وکړو په مقابل د خپل غږ اسلاميانو سره خپل غږ اوچت کړو. بس موږ ورته چې موږ ډاډګیره نه ورکړو، موږ سره ولاړ یو. ډېر ښه ورور. د کفارو مملکت ته څه وینا لري؟ بس وینا دا لرم چې بس د مجاهدینو دا تواضع خپل لرم چې موږ د بس زمینه برابره کړو، موږ وغواړو هلته او موږ استشهادي وکړو هلته. بس دغه ته نه غواړم. که دا زمینه تاسو ته برابر سي تیار دی جهاد ته ورسئ؟ ولا نه بیخي 100% تیار یې، 100% کې هم 100% تیار یې. شکر والا. او د بعضې ممالک مثال مسلماني ممالک چې دي د دوی غږونه زیاتره چوپ دي، تر اوسه عکس العمل نه ده ښودلی.
دوی ته څه وینا لري؟ دوی دا وینا لرم چې بس د اسلام په هغه کې خپل ځان پیدا کړي، بس الله ته بس پاک لاړ شي او د شهادت مرتبه جګه کې واخلي. بس دغه مې ورته وینا ده خلاص. او چیرې چې مظاهرې بس خپل هغه دې پکې استعمال کړي. تاسو دواړه څه کېږئ د یو بل؟ کلیوالان یو ځای ولې مولوي ورونه به یې کاکا زمون به یې همداسې ونیسه. خو اصلا ټول ورونه یو. ښه ورور ته څنګه راغلی؟ والله موږ راغلي د فلسطین نه حمایت کوو او والله زموږ دا قدم په نیکه کړي. خدای دې حماس ډلې ته نورم قوت ورکړي چې بس دا جهاد پای ته ورسوي او موږ غزه خپله بېرته لاسته راوړو او خدای دې دغه فلسطین ته نورم قوت ورکړي چې همداسې جهاد وکړي. غربي کشورو ته که څه وینا ولري، مثال امریکا مرتد دي نو هغه به هغوی ته به موږ چی ووایو؟ موږ به بس دغه زمینه د برابره کړي چې استشهادیان ورولېږي، بس غربیان به خپله بس دغه شي چې حیرانه به شي چې افغانستان هم استشهادیان لري. زیړې بوشکې ورولېږو یو دفعه دغه یو دفعه ورولېږو چې خپله حیرانه شي. بېشکه والله ښه خبره دې وکړه. نو خوشحاله سوم ورور. تاسو نه خوشحاله شوم، مننه. څه پیغام لرئ موږ افغانان ورونو ته؟ څه وطن کې څه وطن بهر دي؟ افغانان ورته دا لرو بس ملا ورسره وتړي او فلسطین سره ودرېږي. ورور ښه شکر د الله فضل د عصري مسیح تاسو ټولو ته سلام علیکم وایم. ټولو مسلمانو ورونو ته د فلسطین مسلمانو ورونو ته وایم چې موږ د سره یو، تاسو سره هر قدم موږ د سره ولاړو، موږ تاسو نه ملاتړ کوو. ډېر ښه ورور. او د کفار ته څه وینا لري، مثال امریکا او دا نور کشورونه څه دي؟ کفارو ته وایو چې په مسلمانانو باندې تجاوزونه مه کوئ، د مسلمانانو قهر مه ازموئئ. که چېرته بیا درپسې سو بیا نو مجبوره یې چې ټول نړۍ پرېږدئ. دا درته چلنج درکوو چې انشاءالله که الله غوښتل تاسو به شکست خورئ او مختوري به بیا ګرځئ. تکبیر! الله اکبر! تکبیر! تکبیر! مننه ورونو. نو غږ هم دلته واورېدل. څه خدمت یې ښه وخت تاسو کوم پیغام لرئ؟ زه لرم پیغام. ولې نه؟ السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول امت مسلمه جوړ روغ او د صحت په جامو پټ وي. دا ډیره یو دردونکې واقعه ده، دا ډیره یو زړه راښکونکې واقعه ده. که چیرې وګورو پر اسرائیل همدغه یو هفته کېږي چې پر مسلمانانو باندې بریدونه دې کوي او تر برید لاندې راولي. یو هیواد باندې د غونه جنگ په یو هیواد باندې د غونه تعرض نه دی سوی، لکه یوازینی هیواد فلسطین دی. 100 کاله ډېر غټ عمر دی چې په ده باندې جنگ دی او د په دربدریو کې ده. او هغه د مسلمانانو لومړنۍ قبله بیت المقدس ته چې لمونځ ورته کېده، نن هغه په وینو کې، نن هغه په لت پته په وینو کې مسلمانان هېڅ غږ نه اوچتوي. غږ اوچتېدل دا نه ده یوازې نظامي ډګر ته ورتل، هلته مخامخ جنګېدل په دې باندې نه کېږي چې څنګه موږ دلته غږونه پورته کوو. دا هم د موږ دپاره د افتخار وړ دی. مجاهدین ستایو، خو مخامخ په نظامي ډګر کې هر مسلمان ته دا فریضه ده چې ورسي او مخامخ د اسرائیل په مقابل کې له فلسطینیانو سره دفاع وکړي او له اسرائیل سره وجنګېږي. دا مې پیغام ده او ان شاء الله تعالی چې امت مسلمه به په دې باندې یقین لرم چې نور اسرائیل به ماتیږي او فلسطین به یو خپلواکه خاوره پیدا کوي او غزه کې به د فلسطینیانو دپاره ان شاء الله ټول مسلمانان دا د افغانستان مسلمانان چې دي د فلسطینیانو ته به دا زمینه مساعده کوي چې فدی ته په فلسطین کې صحیح او په ترتیب سره دغه وکړي، مرسته وکړي. ډېر ښکلی پیغام مو. نو ښه وخت ورور. ګران لیدونکو، د ورور خبرې مو اورېدل، ماشاءالله ډېر ښایسته خبرې وکړې. نو موږ خپرونه هم دلته پای ته رسېږي او مظاهره هم نو اساسه په ختمېدو ده. نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په الله سپارم او ښه وخت. خدای پامان.